بالاخره زمونږ د تیر کال ګټه او تاوان. که څه هم موږ هره ورځ د 3 میاشتې د دې اکاونټ روزانه راپور د ملګرو سره شریکولو، خو بیا هم د ملګرو په بار غوښتنه چې موږ په 2023م کال کې څومره ګټه کړې او څومره تاوان، دا د 2023م کال د جنوري د اول تاریخ څخه تر 2023م کال د ډسمبر تر 11 تاریخ پورې زموږ ګټه او تاوان تاسو سره شریکوو. په تیر کال کې د موږ د اف بی ای پروډکټ سیلز چې 1,15,262.9 سعودي ریالو. په دې 1,02,000 ریالو کې موږ ریټرن هم درلودل چې د موږ اف بی ای پروډکټ سیلز ریفنډز وو 14,015.9 سعودي ریال. دا په دې معنی چې د موږ انکم 92,600.8 سعودي ریالو. له دې 92,000 سعودي ریالو څخه موږ مصارفات هم درلودل چې فقط زموږ د امازون مصارف 28,498 سعودي ریال کېدل، چې زموږ د نورو مصارفاتو څخه 15,215.5 فقط د اعلانات او یا هم کاست آف اډورټایزینګ وو. د دې ټولو مصارفاتو څخه علاوه زموږ هغه پیسې چې امازون موږ ته بانک ته رالیږلې وې یا ټرانسفر ټو بانک اکاونټ 2,908.28 سعودي ریال وو. خو دا تقریبا 3,000 سعودي ریال د موږ خالص ګټه نه ده. په دې کې موږ د پروډکټ اخیستو مصارف هم لرو. زموږ د بیلونو مطابق 26,152 سعودي ریاله موږ فقط په پروډکټ باندې مصرف کړي دي او یا هم پروډکټ مو اخیستي دي، چې له دې ټولو جملې څخه په تیر یو کال کې موږ ته 14,815.12 سعودي ریاله ګټه پاتې شوې.